بل کرخه چې کوم دی نو هغه د برطانوي هند برټش انډیا چوته وایي داغه یو د ډیورنډ د کرخه نه لاندې یو بل کرخه دا چې هغه بینومه ده چې د هغې نه لاندې رات دی د ډیورنډ د کرښې او د هغې کرښې په منځ کې دا قبایل دي نو د برطانوي هند سرحد چې کوم دی نو هغه کرښه وه چې د هغې نه لاندې چې کوم دی نو رات دی سیټل ایریا ده د هند چې کوم سرحدي ملیشه ده چې هغه د فرنټیر کانسټیبلري او فرنټیر کور باندې یادېږي د هغې څوکۍ او د هغې چوڼۍ د هغې کرښې نه بره قبایلي علاقه کې نشته د ډیورنډ په خاوره نه کرښه ته نږدې نشته د ډیورنډ کرښه چې کوم دی نه دا نه د برطانوي هند سرحد و نه د تاج برطانیه سرحد و دا یې خو دې دپاره راښه ده چې پښتانه یې تقسیمول د هغې چې کوم د 14,000 فوج درکړې د هغې نه پس دا د انګریز اراده وی چې دا قوت څو پورې مات تقسیم تباه کړی نه وي زه دې په قلار نشم کېناستی نو د هغه دی اولنی حمله اور دی چې ده په دې طریقه باندې د پښتنو قوت مات کړ چې د خاوره او قوم یې څلور ټوکړې کړه د دې نه مخکې مغولو 3.5 کاله کوشش کړی دی چې افغانان چې کوم دی پښتانه دا ذلیل کي سپکېږي خو هغه په دې کې نه دی کامیاب شوي د په 1893 کې چې کوم دی دا قوم تقسیم کړو هغه چې هغه تقسیم کړي دي 300 پر تقسیم پراته دي نو یا خو دې تقسیم دې ته خبره ورسوله چې یا خو ټول هند به افغانانو ته کاته چا به راځي او د هند ستړی به سر ته رسوي او یا دې ځله خبره راله تاسو نه دغه حالت دی چې د پاکستان وزیر اعظم صدر اعظم په پېښور کې کینی چې د پنجاب د لاهور اوسېدونکی و د افغانستان د پر حکومت جوړې و حلف چې کوم دی نو په پېښور په ګورنمنټ هاوس کې ورکوي او افغانستان ته لېږي دا ټوله مسله چې کوم دی نو د تقسیم د وجې نه ده باید چې پښتنو کې جرمنو دغه قوتونو تقسیم کړو څلور ټوکرې کړو چې بیا وروسته مشرقي او مغربي جرمني یاد لیکن هغه احساس و 15 کاله پس خپل قومي وحدت حاصل کړ باید چې کم از کم اوس پښتنو کې دا احساس پیاوړی شي دې ته لاړ شي او دا د افغانانو د پښتنو یو کېدل چې کوم دی دا یوازې د دې افغانانو لپاره دغه نه دی د آبادۍ او د ذریعه دا د دې ټولې منطقې دپاره د آبادۍ ذریعه ده دا اوس به د افسوس خبره ده ما چې کوم دی دا اخبار کې ولوستو چې د مزار شریف گورنر عطا محمد نور هغه تقریر کړی دی هلته کې غونډې ته هغې کې ویلي دي چې باید چې افغانستان چې کوم دی نو د ډیورنډ کرښه بین الاقوامي سرحد وګرځي زه دا وایم چې عطا محمد نور صاحب هم په دې خیال دغه نه دی کړی هغه هم افغان دی لکه څنګه چې موږ افغانان یو دا عریضي چې کوم فایده وي او یا دا خیالي چې لکه پښتانه یو شي دا به دونه قوت چې بیا یعنې د هغې نه اختیارات اخیستل چې کوم دی نو به ګران شي خو هغه لویه فایده چې کوم دی نو پاتې شي خو چې څو پورې دا قوم یو شوی نه وي د افغانانو هغه قوت نشي جوړولی نو د افغانانو قوت چې جوړ شي نو هغې کې به عطا محمد نور صاحب هم دونه حصهداري لکه څونه چې پکې ما او تا حصهدار یو د هغه به په دنیا کې دونه وقاري لکه څونه چې زمونږ وقاري داسې نه ده چې هغه به د دې نه محروم وي خو موږ یو افغانان یو دغه ده نو دا یو خبره چې دې طرف ته د افغانانو یو جنبش راشي یو حرکت راشي نو دا مانا دلته کې چې زه د قومي وحدت خبره کوم زموږ صحافیان مانا دا کوي چې دا به څنګه کېږي نو زه هغې ته وایم چې داسې خبره ده چې دا فیصله به وخت کوي چې کوم قوم تقسیم دی هغې کې له دا حرکت دا جنبش نشته نو دا حرکت په پیدا کول غواړي دا احساس په پیدا کول غواړي بیا به دا حرکت چې کوم دی نو دا پیاوړی کېږي نو چې پیاوړی شي یو غورځنګ جوړ شي نو هله به چې کوم دی خپل مرام ته رسي حاصل به شي کامیابۍ ته
بل طرف ته زه دا وایم چې دنیا ډېره زر زر بدلېږي. نن ټوله دنیا یو عالمي کلی شوی دی. دا منطقه هم په دوه لوی اتحادونو کې ده. لوی اتحادونو دور دی. د دې منطقه کې پاکستان او افغانستان دواړه په دوه اتحادونو کې شریک دي چې یو ایکو کې دی یو سارک کې دی او هغې لګیا دي خپل منځه پولې او دا لړکۍ. نو چې افغانانو کې دا احساس پیاوړی کېږي نو هغه وخت کې به پته لګي چې دنیا دا منطقه کوم ځای ته رسېدلې ده. نو د هغې په رڼا کې چې ته یو شکل وښیې نو هغه به صحیح که د اوس دا څوک شکل وښیي کیدای شي هغه وخت کې چې کوم دی د هغې د سره مطابقت نه راځي. نو دا لیکن زه د دې دا عقیده لرم چې افغانان پښتانه بخپل قومي وحدت دا یو فطري عمل دی. دا به لازمن غټي خو که موږ کې دا احساس زر پیاوړی شو نو دا خبره دغه شي که دا موږ دا بحثي. خو زه دا عقیده لرم چې د تاریخ جریان دې طرف ته روان دی. چا لګیا دی دا قوم یو ځای کوي او دا زه نه وایم دا د پاکستان مفکر وایي علامه اقبال وایي. هغه وایي آسیا یک پیکره آبوگل است ملت افغان در آن پیکر دل است از فسادی او فسادی آسیا در کشادی او کشادی آسیا. اوس نه ویو شپږ اویا کاله مخکې چې کوم نه هغه دا خبره کړې ده چې ایشیا یو وجود دی د هغې زړه ملت افغان دی. د افغانانو یو حصه نه ده ویلې یو ټوکړی نه ده ویلې ملت ویلې دی او د ده د فساد نه د ده بیمارۍ نه ټول ایشیا بیماري او د ده د سیاد نه د ټول ایشیا سیاد دی. دا مفکر پاکستان دا ویلې نه. زه پاکستانیانو ته وایم زه افغانستان ته وایم زه په افغانستان کې ټول ملتونه دي هغې ته دا وایم چې دا تباهي زموږ د ټولو تباهي ده او دا آبادي زموږ د ټولو آبادي ده. باید چې په دې دغه باندې وکړو خاص کر پښتنو ته. او بیا زه په خصوصي طور باندې د ډیورنډ د کرښې نه بره زموږ افغانان وروڼه چې دي هغې ته دا خواست کوم چې تاسو داسې احساس کوئ چې دا مسله دا واقعه چې کوم دی انګرېز چې حادثات پېښ کړي یوازې موږ د ډیورنډ د کرښې نه لاندې افغانانو پښتنو ته پېښ کړي نه. دا عمل چې هغه کړی دی د پښتون قوم په خلاف یې کړی دی د افغان قوم په خلاف یې کړی دی او د افغان قوم ټاټوبي چې کوم دی هغه د ډیورنډ د کرښې نه بره پراته دي. خو قندهار دی او کابل دی. نو هغې ته هم دا وایم چې تاسو دا احساس چې کوئ چې دا چې تاسو دا خبره کوئ تاسو دا ذهن راوړئ نو دا داسې کوئ لکه چې زموږ سره احسان کوئ. دا زموږ سره احسان نه دی. دا د افغان قوم سره دا عمل شوی دی او چې څو پورې ټول راپانسي او ټول دا ذهن خپل نه کي او دا احساس پیاوړی نه کي نو دا هغې پورې چې کوم دی دا وحدت حاصلول به ډېر ګران وي او که پیاوړی نه شي چې زه څنګه وایم چې د تاریخ جریان روان دی هغه دغه کوي او دا کوي خو هغه به دونه دغه نه شي د آبادۍ باعث به دونه نه شي لکه څومره چې افغانانو ته ویښ شي بیدار شي نو هغه عمل به ډېر د آبادۍ باعث وګرځي.